یو سړیو د غلو په ډیران ولاړو مونځ کول ټیټ پاس کیږي چې مونږ یو کو راغې مولا نه پښتنه کول ول جی په ډیران مونږ کی هغه ول نه منځه د پاره خو طهارت د مکان شرط دی پاک ځای باندې به کی ول ما خو چې د مونږ کولو نو کېدو څنګه ول چې ټیټ پاس کېدم سرو کاوټ پکې نو هغه دا خیال کړو جوړ چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای په دې نه پوهېدو چې جامې پاکه پکار دي او 10 پکار دي پاکواله د مکان پکار دي په دغه دا خیال کړی چې دا مونږ جوړ ټیټ پاس کېدو ته وای نو زمونږ منځونه ټیټ پاس کېدو ته وایو په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي یا نو عرض میں داو جی چې کم قوم چې په یو شی متحد نشو چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی او د اسره د دنیا وکړه نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی دا او داسې تنبیه ور کړی دا لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو حکم ورته شو چې په قوم د عذاب راځي او تتیوزا د لاړو غرتا په غر کې کېناستو په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو راغله عذاب معافي غواړو غلطیم کړی دا